یو خبره هر خرکوس د کړې د ادبي ډیره مات هر د اوس راجک شي دلته دا چیغي وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلې چې لاس مات شوه د اردو سربازانو دلته ډیر بهرنیان مرداړ کړل د هغه یو سرباز چې تر ګریوانه یې نیولی و د هغه سرباز وار ډیرو سربازانو واخیست دومره تانه دي وژلي لکه دغو سربازانو چې مرداړ کړل ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنو له پنجابه کوې که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې د تا یو مبارز یو داسې طالب خو د راجک شي دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي داسې د پولیس مخ باندې راشي چې ته د امریکا طاقت لرې ته د 48 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې یې ورکړې ده ته دومره طاقتور یې دومره زورور یې که چېرته دا پنجاب د تا بادار نه دا پاکستان د تا بادار نه ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه د تا د مور میړه نه طالبه ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپله غږ نشې پورته کولی په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي یا 80% خاورې وارث ځان بولې یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې ما ته تکړه که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج د خپل وطن د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه سر درنه پرې کوم آیا د خپل فوج د خپل نظام د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده کوم کفر ده چې ته خلکو ته اخطارونه ورکوې او ته دومره د اوس یې دومره بې غیرته یې دومره بې پښتو یې دومره بې ایمانه یې زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر یې زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه یې ولې غلی یې ته د پاکستان په مقابل کې که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي ته غلی نه په ټویټر پاڼه نه په فیسبوک پاڼه یو مبارز د تا نه راجګېږي یو مبارز د تا دې ته نه یي تیار چې ووایي چې یاره پاکستانه دا خو ته ظلم کوې که نن نه یي سبا که سبا نه یي بله ورځ خو به یوه ورځ دا د ما هېواد ده دا د ما خاوره ده زه په منحیث یو افغان یم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه و که بد و که د تا حکومت و که د هر چا حکومت و دا د افغانستان یو سفیر یو افغان چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه داسې پرتوګ وکړي طالبه ته ولې غلی طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې زه په جاره باندې یم چې مرګ په امریکا مرګ په دا ټولو کفارو ته که رښتیا پښتون یې رښتیا افغان یې 10 ملټه د پاکستان خلاف خبرې وکړه که ته د پاکستان سپی نه 10 ملټه په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه چې زه دې ومنم زه درته تسلیم سمه چې ته یو خودمختاره سړی د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي ته دومره نشې کولی چې 10 ملټه ته د دې د مور د میړه خلاف خبرې نشې کولی د اشرف غني مېرمن یادوې هغه ته ښه تکړه وزیر دفاع ته توهین کوي ارک ته توهین کوي زما ټولې اردو باندې د کفر ټاپې لګوي د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوي د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوي دا ډالري ملا ده دا پلانکی ملا ده دا ډینګی ملا ده یو سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر درته ناست په قرآن یې درته ثابت کوي چې ناروا یې له دې مکې نه له دې د دنیا ټولو عالمانو د حرمین شریفین غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې ګرم یې ناروا یې لیکن دا ټول تا ته کذاب او نصاب ښکارېږي یو دا د مور میړه دا پاکستان ته په حقه بولې د دې معلومه ده چې ته د دې سپی ستا د مور میړه ده دا پاکستان راځم د تاسې موضوع ته چې تر څو دا اولس راجګ نه شي تر څو دا اولس د دې طالب خلاف غږ پورته نه کړي او لا دا حکومت داسې ظلم شروع نه کړي لکه طالب یې چې کوي چې دغسې خلک حلال نه کړي لکه بله ورځ چې په مړینې په توبرګو باندې وویل چې په ژوندون یې دغسې په دا سر په توبرګو ووایي تاسې دغسې ظلم شروع کړي دغسې یې حلال کړي لکه تاسې چې حلال کړي تاسې ګورئ چې دلته سوله راځي که نه راځي طالب په خپله باندې تاسې په پښو کې توپک ږدي کوي نه ږدي طالبانو چې کوم ظلم په دې افغانستان کې وکړ د دوی سره که څوک لږ کې ناروا وکړي دوی چغې و نارې شروع کړي ما والله بالله که په هغو خلکو د هېرو په زړه سوځېدلی هو چې په ژوندون یې دغسې په توبرګو والي وایي ما به منلی و چې یاره سربازانو د مور شي دیم سر هغه خان ولي چې په پکتیا کې د بند ساتونکی و د مچلغو د بند ساتونکی و نه په صفریه کې و نه په صفردو کې و نه د کوم کافر نه مخې ته روانو نه شاته روانو دغه د ایران منډي دلالانو په اشتادودو باندې وویست آیا دا بند اسلام ته خطر و آیا دا بند چې جوړېده د افغانستان ته خطر و دا د پښتون کام په ګټه نه و د افغانستان ته کوم تاوان رسېدلی دی بند چې ته د بند ساتونکی رانیسې په اشتادودو باندې یې ولې ته بیا ځان ته افغان یې ته بیا ځان ته مسلمان یې ته بیا ځان ته پښتون یې د ما وسم په خپلو خبرو ولاړ یم مخکې مې هم دغه ویلي دي چې تر څو دا نظام دا حکومت ظلم شروع نه کړي طالب سوله نه کوي والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرېښول ظلم یې وکړه دې ولس له دې ملت سره بالکل افغانان باید مخکې هم دا سل واري دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې د موږ د کلي د بانډو خلک په ده پسې نیت تړي سي نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې اول د خپل کلي د خپل ولسوالۍ د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده
چې هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسي په دې طالب سراجک سي په دې طالب سي طالب له کفارو سره وس سوله کړې ده په جاره باندې دلته ویلي دي چې موږ په دوی باندې ټک نه کوو آزاد دي ګرځي وروره چې له ما سره جنګېږي نو د تا مرګ ما ته روا ده دا اردو دا نظام سل وارې دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي څوک د دې ملي اردو خلاف وي هغه د ټول افغانستان خلاف ده دا اردو د یو قام نه ده جوړه شوې دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې لا خالي ننګراریان دي لا مزاریان دي لا وروره هلمندیان دي د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګېږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ده او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ته په کور کې ځای ورکوې د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیوني سپي لیونی سپی چې کله لیونی سو له مرګ نه علاوه د هغه بیا بل علاج نشته که چېرته دا قومونه په طالب پسې راجګ نه شي که راجګېدی نه شي ورسره جنګېدی نه شي ظالمه په کور کې خو ځای مه ورکوه څه خیل د تا ضمیر دا څه خیل تا ته اجازه درکوي چې ته یو داسې سړي ته په کور کې ځای ورکوې یو داسې سړي ته په کور کې شپه ورکوې ډوډۍ ورکوې چای ورکوې چې ته په دې باندې ښه پوهېږې چې دا سړی چې دا اوس یې ما مخې ته ډوډۍ شي دا زه دته طالب او ملا او پلانکی لقب استعمالوم دا به سهار چې څنګه د ما د کوره ووت دا به زما په مسلمانانو باندې جنګ کوي زما سړک به راته ورانوي زما پوهنتون به راته ورانوي او زما د دې وطن افغانان سربازان به دا راته شهیدان کوي نو له دې نه مخکې چې ته طالب مړ کې د طالب نه مخکې د هغه سړي مرګ بالکل روا ده را دي چې زه نه عالم یم هېڅ کوم داسې علم نه لرم چې په دې کې ځان ته عالم یایي په دې کې ځان ته پوه یایي هغه دې راسي ما ته دې ووایي چې د دې سړي مرګ نه ده روا والله بالله مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې یو سړی په دې ښه خبري چې دا به سهار زما افغانان راته وژني زما سربازان به راته وژني د طالب نور کوم کسب ده طالب نور څه شی کوي په وطن کې د طالب یوه شنه ونه تاسې ما ته راوښیي چې په افغانستان کې لګولي یو متر سړک یې ما ته راوښیي یو د خدای پاک کور ما ته راوښیي چې طالب یو جومات جوړ کړی هر هغه سړی چې د طالب ملاتړ کوي لا د طالب د خپاره مبارزه کوي لا طالب ته یایي چې دا افغان ده هغه خو دې دلته راشي پرته له کنځانه پرته له دې نه چې سر درنه پرې کوم حلالوم دي پرته له ټاپونه چې هله ته ملحد شوی ته پلانکی شوی په سپینو مسلمانو د کفر ټاپې لګولو نه علاوه د طالب چې څوک ملاتړ کوي را دې سیدی دې ما ته ووایي چې د طالب ما ته دا خیر رسېدلی چې د طالب له مدرسې نه د طالب له جومات نه د ما زوی ورور د قرآن حافظ راوتلی ده د ما زوی ورور کاري راوتلی ده د طالب په شفاخانه کې د ما د مور و پلار علاج شوی ده د طالب له پوهنتون نه د ما زوی انجینر لا ډاکټر را فارغ شوی ده د طالب په جوړ سړک باندې زه خپل ولایت ته په دومره وخت کې رسېږم طالب کوم خیر تا ته رسېدلی ده او بیا په دې نظام کې په دې فوج کې په دې اردو کې سیدان دي پکې د قرآن کاریان دي پکې حافظان دي پکې له تا نه د ښه پلار زمن په دې اردو کې دي ته څه خیل ورسره جنګېږي بیا طالبه تا ته سل وارې ما مخکې ویلي دي تر کتره پورې ما په تا باندې دا غږ کړی ده که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې ته چېرته ځان ته افغان یې ته خو یو دومره افغانیت خو ته ثابت که چې د تا دا ټول چې په افغان یوه خبره هر خرکوس د کړې ده بیا د بي ډېره مات هر د اوس راجګ شي دلته دا چغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلې یې چې لاس مات شوه د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل د هغه یو سرباز چې تر ګریوانه یې نیولی و د هغه سرباز وار ډېرو سربازانو واخیست دومره تا نه دي وژلي لکه د هغو سربازانو چې مرداړ کړل ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې د تا یو مبارز یو داسې طالب خو د راجک شي دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي داسې د پولیس مخ باندې راشي چې ته د امریکا طاقت لرې ته د 48 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې ورکړې ده ته دومره طاقتور یې دومره زورور یې که چېرته دا پنجاب د تا بادار نه دا پاکستان د تا بادار نه ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه د تا د مور مېړه نه طالبه ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپله غږ نشې پورته کولی په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي یا 80% خاورې وارث ځان بولې یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې ما ته تکړی که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج د خپل وطن د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه سر درنه پرې کوم آیا د خپل فوج د خپل نظام د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده کوم کفر ده چې ته خلکو ته اخطارونه ورکوې او ته دومره د اوس یې دومره بې غیرته یې دومره بې پښتو یې دومره بې ایمانه یې زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر یې زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه ولې غلی ته د پاکستان په مقابل کې که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي ته غلی نه په ټویټر پاڼه نه په فیسبوک پاڼه یو مبارز د تا نه راجګېږي یو مبارز د تا دې ته نه وي تیار
چې وایي چې یاره پاکستان دا خو ته ظلم کوي که نن نه سبا که سبا نه بله ورځ خو به یوه ورځ دا د ما هیواد ده دا د ما خاوره ده زه په من حیث یو افغان یم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه و که بد و که د تا حکومت و که د هر چا حکومت و دا د افغانستان یو سفیر و یو افغان و چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه داسې پرتوګ وکړي طالبه ته ولې غلی طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې زه په جاره باندې یم چې مرګ په امریکا مرګ په دا ټولو کفارو ته که رښتیا پښتون یې رښتیا افغان یې لس ملټه د دې پاکستان خلاف خبرې وکړه که ته د پاکستان سپی نه لس ملټه په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه چې زه دې ومنم زه درته تسلیم سمه چې ته یو خودمختاره سړی د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي ته دومره نسې کولی چې لس ملټه ته د دې د مور د میړه خلاف خبرې نسې کولی د اشرف غني مېرمن یادوې هغه ته ښه تکړی وزیر دفاع ته توهین کوي ارک ته توهین کوي زما ټولې اردو باندې د کفر ټاپې لګوي د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوي د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوي دا ډالري ملا ده دا پلانکی ملا ده دا ډینګی ملا ده یو سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر درته ناست په قرآن یې درته ثابت کوي چې ناروا یې له دې مکې نه له دې د دنیا ټولو عالمانو د حرمین شریفین نه غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې ګرم یې ناروا یې لیکن دا ټول تا ته کذاب او نصاب ښکارېږي یو دا د مور میړه دا پاکستان ته په حقه بولي د دې معلومه ده چې د دې سپی ستا د مور میړه ده دا پاکستان راځم د تاسې موضوع ته چې تر څو دا اولس راجګ نشي تر څو دا اولس د دې طالب خلاف غږ پورته نه کړي اولاد او حکومت داسې ظلم شروع نه کړي لکه طالب یې چې کوي چې دغسې خلک حلال نه کړي لکه بله ورځ چې په مړینې په توبرګو باندې وویل چې په ژوندون یې دغسې په دا سر په توبرګو ووایي داسې دغسې ظلم شروع کړي دغسې یې حلال کړي لکه تاسې چې حلال کړي تاسې ګورئ چې دلته سوله راځي که نه راځي طالب په خپله باندې تاسې په پښو کې توپک ږدي کوي نه ږدي طالبانو چې کوم ظلم په دې افغانستان کې وکړ د دوی سره که څوک لږ کې ناروا وکړي دوی چغې و نارې شروع کړي ما والله بالله که په هغو خلکو د هیرو په زړه سوځېدلی هو چې په ژوندون یې دغسې په توبرګو والي وای ما به منلی و چې یاره سربازانو د مور شي دیم سر هغه خانولي چې په پکتیا کې د بند ساتونکی و د مچلغو د بند ساتونکی و نه په صفر یک کې و نه په صفر دو کې و نه د کوم کافر نه مخې ته روانو نه شاته روانو دغه د ایران منډي دلالانو په اشتادودو باندې وویست آیا دا بند اسلام ته خطر و آیا دا بند چې جوړېده د افغانستان ته خطر و دا د پښتون کام په ګټه نه و د افغانستان ته کوم تاوان رسېدلی دی بند چې ته د بند ساتونکی رانیسې په اشتادودو باندې یې ولې ته بیا ځان ته افغان یې ته بیا ځان ته مسلمان یې ته بیا ځان ته پښتون یې د ما وسم په خپلو خبرو ولاړ یم مخکې مې هم دغه ویلي دي چې تر څو دا نظام دا حکومت ظلم شروع نه کړي طالب سوله نه کوي والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرېښول ظلم یې وکړه دې ولس له دې ملت سره بالکل افغانان باید مخکې هم دا سل وارې دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې د موږ د کلي د بانډو خلک په ده پسې نیت تړي سي نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې اول د خپل کلي د خپل ولسوالۍ د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده چې هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسئ په دې طالب پسې راجګ شئ په دې طالب پسې طالب له کفارو سره وس سوله کړې ده په جاره باندې دلته ویلي دي چې موږ به په دوی باندې ټک نه کوو آزاد دې ګرځي وروره چې له ما سره جنګېږې نو د تا مرګ ما ته روا ده دا اردو دا نظام سل وارې دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي څوک د دې ملي اردو خلاف وي هغه د ټول افغانستان خلاف ده دا اردو د یو قام نه ده جوړه شوې دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې لا خالي ننګراریان دي لا مزاریان دي لا وروره هلمندیان دي د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګېږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ده او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ته په کور کې ځای ورکوې د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیوني سپي لیونی سپی چې کله لیونی سو د مرګ نه علاوه د هغه بیا بل علاج نشته که چېرته دا قومونه په طالب پسې راجګ نه شي که راجګېدی نه شي ورسره جنګېدی نه شي ظالمه په کور کې خو ځای مه ورکوه څه خیل د تا ضمیر داسې خیل تا ته اجازه درکوي چې ته یو داسې سړي ته په کور کې ځای ورکوې یو داسې سړي ته په کور کې شپه ورکوې ډوډۍ ورکوې چای ورکوې چې ته په دې باندې ښه پوهېږې چې دا سړی چې دا اوس یې ما مخې ته ډوډۍ ایښې ده زه دته طالب او ملا او پلانکی لقب استعمالوم دا به سهار چې څنګه د ما د کوره ووت دا به زما په مسلمانانو باندې جنګ کوي زما سړک به راته ورانوي زما پوهنتون به راته ورانوي او زما د دې وطن افغانان سربازان به دا راته شهیدان کوي نو له دې نه مخکې چې ته طالب مړ کې د طالب نه مخکې د هغه سړي مرګ بالکل روا ده را دي چې زه نه عالم یم هېڅ کوم داسې علم نه لرم چې په دوی کې ځان ته عالم یایي په دوی کې ځان ته
پوهیږئ هغه دې راسي ماته دې ووایي چې د دې سړي مرګ نه ده روا والله بالله مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې یو سړی په دې ښه خبري چې دا به سهار زما افغانان راته وژني زما سربازان به راته وژني د طالب نور کوم کسب ده طالب نور څه شی کوي په وطن کې د طالب یوه شنه ونه تاسې ماته راوښیي چې په افغانستان کې لګولي یو متر سړک یې ماته راوښیي یو د خدای پاک کور ماته راوښیي چې طالب یو جومات جوړ کړی هر هغه سړی چې د طالب ملاتړ کوي لا د طالب د اخباره مبارزه کوي لا طالب ته یایي چې دا افغان ده هغه خو دې دلته راشي پرته له کنځانه پرته له دې نه چې سر درنه پرې کوم حلالوم دي پرته له ټاپونه چې هله ته ملحد شوی ته پلانکی شوی په سپینو مسلمانو د کفر ټاپې لګولو نه علاوه د طالب چې څوک ملاتړ کوي را دې سیدی دې ماته ووایي چې د طالب ماته دا خیره رسېدلی چې د طالب له مدرسې نه د طالب له جومات نه د ما زوی ورور د قرآن حافظ راوتلی ده د ما زوی ورور کاري راوتلی ده د طالب په شفاخانه کې د ما د مور و پلار علاج شوی ده د طالب له پانتون نه د ما زوی انجینر لا ډاکټر را فارغ شوی ده د طالب په جوړ سړک باندې زه خپل ولایت ته په دومره وخت کې رسېږم طالب کوم خیر تا ته رسېدلی ده او بیا په دې نظام کې په دې فوج کې په دې اردو کې سیدان دي پکې د قرآن کاریان دي پکې حافظان دي پکې له تا نه د ښه پلار زمن په دې اردو کې دي ته څه خیل ورسره جنګېږي بیا طالبه تا ته سل وارې ما مخکې ویلي دي تر کتره پورې ما په تا باندې دا غږ کړی ده که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې ته چېرته ځان ته افغان یې ته خو یو دومره افغانیت خو ته ثابت که چې د تا دا ټول چې په افغان یوه خبره هر خرکوس د کړې ده بیا ادبي ډېره مات هر د اوس راجګ شي دلته دا چغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلې یې چې لاس مات شوه د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل د هغه یو سرباز چې تر ګریوانه یې نیولی و د هغه سرباز وار ډېرو سربازانو واخیست دومره تا نه دي وژلي لکه د هغو سربازانو چې مرداړ کړل ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې د تا یو مبارز یو داسې طالب خو د راجک شي دومره غیرت دومره ایمان دې تېر کړي داسې د پولیس مخ باندې راسي چې ته د امریکا طاقت لرې ته د 48 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې یې ورکړې ده ته دومره طاقتور یې دومره زورور یې که چېرته دا پنجاب د تا بادار نه دا پاکستان د تا بادار نه ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه د تا د مور مېړه نه طالبه ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپله غږ نه شې پورته کولی په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي یا 80% خاورې وارث ځان بولې یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې ما ته تکړی که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج د خپل وطن د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه سر درنه پرې کوم آیا د خپل فوج د خپل نظام د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده کوم کفر ده چې ته خلکو ته اخطارونه ورکوې او ته دومره د اوس یې دومره بې غیرته یې دومره بې پښتو یې دومره بې ایمانه یې زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر یې زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه یې ولې غلی ته د پاکستان په مقابل کې که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي ته غلی نه په ټویټر پاڼه نه په فیسبوک پاڼه یو مبارز د تا نه راجګېږي یو مبارز د تا دې ته نه تیار چې ووایي چې یاره پاکستانه دا خو ته ظلم کوې که نن نه سبا که سبا نه بله ورځ خو به یوه ورځ دا د ما هېواد ده دا د ما خاوره ده زه په من حیث یو افغان یم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه و که بد و که د تا حکومت و که د هر چا حکومت و دا د افغانستان یو سفیر یو افغان چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه داسې پرتوګ وکړي طالبه ته ولې غلی طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې زه په جاره باندې یم چې مرګ په امریکا مرګ په دا ټولو کفارو ته که رښتیا پښتون یې رښتیا افغان یې 10 ملټه د پاکستان خلاف خبرې وکړه که ته د پاکستان سپی نه 10 ملټه په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه چې زه دې ومنم زه درته تسلیم سمه چې ته یو خودمختاره سړی د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي ته دومره نشې کولی چې 10 ملټه ته د دې د مور د میړه خلاف خبرې نشې کولی د اشرف غني مېرمن یادوې هغه ته ښه تکړی وزیر دفاع ته توهین کوي ارک ته توهین کوي زما ټولې اردو باندې د کفر ټاپې لګوي د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوي د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوي دا ډالري ملا ده دا پلانکی ملا ده دا ډینګی ملا ده یو سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر درته ناست دي په قرآن یې درته ثابت کوي چې ناروا یې له دې مکې نه له دې د دنیا ټولو عالمانو د حرمین شریفین نه غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې ګرم یې ناروا یې لیکن دا ټول تا ته کذاب او نصاب ښکارېږي یو دا د مور میړه دا پاکستان ته په حقه بولې د دې معلومه ده چې د دې سپی ستا د مور میړه ده دا پاکستان راځم د تاسې موضوع ته چې تر څو دا 19 راجګ نه شي
تر څو اولاد د طالب خلاف غږ پورته نه کی اولاد حکومت د ظلم شروع نه کی لکه طالب شي کوي چې دغه شي خلک حلال نه کی لکه بل ورځ چې په مړنی په توبرګو باندې ول چې په ژوندونی دغه شي په اثر سره په توبرګو وي تاسو دغه شي ظلم شروع کی دغه شي حلال کی لکه تاسو شي حلال کړی تاسو ګوري چې دلته سوله راځي کنه راځي طالب په خپل باندې تاسو په بشو کې توپک ژدي کوي نه ژدي طالبانو چې کوم ظلم په افغانستان کې وکړ د دې سره کڅوک لشک نه راواو کې د چغې وناري شروع کړي ما والله بالله که په یغو خلکو دی روپیز لس وزیدلې هو چې په ژوندونی دغه شي په توبرګو والی وای ما به منلې و چې یاره سربازانو د مور شي دیم سره هغه خان ولی چې په پکتیا کې دی بند ساتون کوي د مچلغو دی بند ساتون کوي نه په صفریه کې نه په صفر دو کې نه د کوم کافر نه مخ تروانو نه شاته روانو دغه د ایران منډي دلالانو پښتا دودو باندې وويس آیا دا بند اسلام ته خطر آیا دا بند سي جوړېده د افغانستان ته خطر دا د پښتون کامپ ګټه نو د افغانستان ته کوم تاوان رسیدلی دی بند چې ته دی بند ساتون کایرانی سي پښتا دودو باندې ولې ته بیا ځان ته افغان یې ته بیا ځان ته مسلمان یې ته بیا ځان ته پښتون یې د ما وسم په خپل خبرو ولاړ مخکې نیم دغه ویل دي چې تر څو دا نظام دا حکومت ظلم شروع نه کی طالب سوله نه کوي والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرې شول ظلم یې وکړ دی ولسول دی ملت سره بالکل افغانان باید مخکې موږ دا اصل واری دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې د موږ د کلي د باندو خلک په د پسې نیت تړي سي نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې اول د خپل کلي د خپل ولسوالۍ د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده چې هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسي په دې طالب پسې راجک سي په دې طالب پسې طالب له کفارو سره وس سوله کړې ده په جاره باندې دلته ویلي دي چې موږ به په دوی باندې ټک نه کوو آزاد دي ګرځي وروره چې له ما سره جنګېږي نو د تا مرګ ما ته روا ده دا اردو دا نظام سل واري دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي څوک د دې ملي اردو خلاف وي هغه د ټول افغانستان خلاف ده دا اردو د یو قام نه ده جوړه شوې دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې لا خالي ننګراریان دي لا مزاریان دي لا وروره هلمندیان دي د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګېږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ده او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ته په کور کې ځای ورکړې د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیوني سپي لیونی سپی چې کله لیونی سه د مرګ نه علاوه د هغه بیا بل علاج نشته که چېرته دا قومونه په طالب پسې راجګ نه شي که راجګېدی نه شي ورسره جنګېدی نه شي ظالمه په کور کې خو ځای مه ورکوه سا خیل د تا ضمیر داسې خیل تا ته اجازه درکوي چې ته یو داسې سړي ته په کور کې ځای ورکوې یو داسې سړي ته په کور کې شپه ورکوې ډوډۍ ورکوې چای ورکوې چې ته په دې باندې ښه پوهېږې چې دا سړی چې دا اوس یې ما مخې ته ډوډۍ شي دا زه دته طالب او ملا او پلانکی لقب استعمالوم دا به سهار چې څنګه د ما د کوره ووت دا به زما په مسلمانانو باندې جنګ کوي زما سړک به راته ورانوي زما پوهنتون به راته ورانوي او زما د دې وطن افغانان سربازان به درته شهیدان کوي نو له دې نه مخکې چې ته طالب مړ کې د طالب نه مخکې د هغه سړي مرګ بالکل روا ده را دي چې زه نه عالم یم هیڅ کوم داسې علم نه لرم چې په دې کې ځان ته عالم یې په دې کې ځان ته پوه یې هغه دې راسي ما ته دې ووایي چې د دې سړي مرګ نه ده روا والله بالله مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې یو سړی په دې ښه خبرې چې دا به سهار زما افغانان راته وژني زما سربازان به راته وژني د طالب نور کوم کسب ده طالب نور څه شی کوي په وطن کې د طالب یوه شنه ونه تاسې ما ته راوښیي چې په افغانستان کې لګولي یو متر سړک یې ما ته راوښیي یو د خدای پاک کور ما ته راوښیي چې طالب یو جومات جوړ کړی هر هغه سړی چې د طالب ملاتړ کوي لا د طالب د خپاره مبارزه کوي لا طالب ته یایي چې دا افغان ده هغه خو دې دلته راسي پرته له کنځانه پرته له دې نه چې سر درنه پرې کوم حلالوم دي پرته له ټاپونه چې هله ته ملحد شوی ته پلانکی شوی په سپینو مسلمانو د کوپر ټاپې لګولو نه علاوه د طالب چې څوک ملاتړ کوي را دي سیدی دې ما ته ووایي چې د طالب ما ته دا خیر رسېدلی چې د طالب له مدرسې نه د طالب له جومات نه د ما زوی ورور د قرآن حافظ راوتلی ده د ما زوی ورور کاري راوتلی ده د طالب په شفاخانه کې د ما د مور و پلار علاج شوی ده د طالب له پوهنتون نه د ما زوی انجینر لا ډاکټر را فارغ شوی ده د طالب په جوړ سړک باندې زه خپل ولایت ته په دومره وخت کې رسېږم طالب کوم خیر تا ته رسېدلی ده او بیا په دې نظام کې په دې فوج کې په دې اردو کې سیدان دي پکې د قرآن کاریان دي پکې حافظان دي پکې له تا نه د ښه پلار زمن په دې اردو کې دي ته څه خیل ورسره جنګېږي بیا طالبه تا ته سل وارې ما مخکې ویلي دي تر کتره پورې ما په تا باندې دا غږ کړی ده که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې ته چېرته ځان ته افغان یې ته خو یو دومره افغانیت خو ته ثابت که چې د تا دا ټول چې په افغان
یو خبره هر خرکوس د کړې د بیا د ډیره مات هر د اوس راجک شي دلته دا چیغي وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلي چې لاس مات شوه د اردو سربازانو دلته ډیر بهرنیان مرداړ کړل هغه یو سرباز چې تر ګریوانه یې نیولی و هغه سرباز وار ډیرو سربازانو واخیست دومره تانه دي وزلي لکه دغو سربازانو چې مرداړ کړل ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې د تا یو مبارز یو داسې طالب خو د راجک شي دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي داسې د پولیس مخ باندې راسي چې ته د امریکا طاقت لرې ته د 48 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې ورکړې ده ته دومره طاقتور یې دومره زورور یې که چېرته دا پنجاب د تا بادار نه دا پاکستان د تا بادار نه ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه د تا د مور میړه نه طالب ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپله غږ نشي پورته کولی په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي یا 80% خاورې وارث ځان بولې یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې ما ته تکړه که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج د خپل وطن د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه سر درنه پرې کوم آیا د خپل فوج د خپل نظام د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده کوم کفر ده چې ته خلکو ته اخطارونه ورکوې او ته دومره د اوس یې دومره بې غیرته یې دومره بې پښتو یې دومره بې ایمانه یې زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر یې زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه ولې غلی ته د پاکستان په مقابل کې که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي ته غلی نه په ټویټر پاڼه نه په فیسبوک پاڼه یو مبارز د تا نه راجګېږي یو مبارز د تا دې ته نه تیار چې وایي چې یاره پاکستانه دا خو ته ظلم کوې که نن نه سبا که سبا نه بله ورځ خو به یوه ورځ دا د ما هېواد ده دا د ما خاوره ده زه په من حیث یو افغان یم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه و که بد و که د تا حکومت و که د هر چا حکومت و دا د افغانستان یو سفیر یو افغان چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه داسې پرتوګ وکړي طالبه ته ولې غلی طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې زه په جاره باندې یم چې مرګ په امریکا مرګ په دا ټولو کفارو ته که رښتیا پښتون یې رښتیا افغان یې 10 ملټه د پاکستان خلاف خبرې وکړه که ته د پاکستان سپی نه 10 ملټه په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه چې زه دې ومنم زه درته تسلیم سمه چې ته یو خودمختاره سړی د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي ته دومره نشې کولی چې 10 ملټه ته د دې د مور د میړه خلاف خبرې نشې کولی د اشرف غني مېرمن یادوې هغه ته ښه تکړه وزیر دفاع ته توهین کوي ارک ته توهین کوي زما ټولې اردو باندې د کفر ټاپې لګوي د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوي د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوي دا ډالري ملا ده دا پلانکی ملا ده دا ډینګی ملا ده یو سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر درته ناست دي په قرآن یې درته ثابت کوي چې ناروا یې له دې مکې نه له دې د دنیا ټولو عالمانو د حرمین شریفین غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې ګرم یې ناروا یې لیکن دا ټول تا ته کذاب او نصاب ښکارېږي یو دا د مور میړه دا پاکستان ته په حقه بولې د دې معلومه ده چې د دې سپی ستا د مور میړه ده دا پاکستان راځم د تاسې موضوع ته چې تر څو دا اولس راجګ نشي تر څو دا اولس د دې طالب خلاف غږ پورته نه کړي اولاد او حکومت داسې ظلم شروع نه کړي لکه طالب یې کوي چې دغسې خلک حلال نه کړي لکه بله ورځ چې په مړینې په توبرګو باندې وویل چې په ژوندون یې دغسې په دا سر په توبرګو ووایي دغسې ظلم شروع کړي دغسې یې حلال کړي لکه تاسې چې حلال کړي تاسې ګورئ چې دلته سوله راځي که نه راځي طالب په خپله باندې تاسې په پښو کې توپک ږدي کوي نه ږدي طالبانو چې کوم ظلم په دې افغانستان کې وکړ د دوی سره که څوک لږ کې ناروا وکړي دوی چغې و نارې شروع کړي ما والله بالله که په هغو خلکو د هیرو په زړه سوځېدلی هو چې په ژوندون یې دغسې په توبرګو والي وای ما به منلی و چې یاره سربازانو د مور شي دیم سر هغه خان ولي چې په پکتیا کې د بند ساتونکی و د مچلغو د بند ساتونکی و نه په صفر یک کې و نه په صفر دو کې و نه د کوم کافر نه مخې ته روان و نه شاته روان و دغه د ایران منډي دلالانو په اشتادودو باندې وویست آیا دا بند اسلام ته خطر و آیا دا بند چې جوړېده د افغانستان ته خطر و دا د پښتون کام په ګټه نه و د افغانستان ته کوم تاوان رسېدلی دی بند چې ته د بند ساتونکی رانیسې په اشتادودو باندې یې ولې ته بیا ځان ته افغان یې ته بیا ځان ته مسلمان یې ته بیا ځان ته پښتون یې د ما اوس هم په خپلو خبرو ولاړ یم مخکې مې هم دغه ویلي دي چې تر څو دا نظام دا حکومت ظلم شروع نه کړي طالب سوله نه کوي والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرېښول ظلم یې وکړه دې ولس له دې ملت سره بالکل افغانان باید مخکې هم دا سل وارې دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې د موږ د کلي د بانډو خلک په ده پسې نیت تړي سي نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې اول د خپل کلي د خپل ولسوالۍ د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده
چې هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسي په دې طالب سراجک سي په دې طالب سي طالب له کفارو سره وس سله کړي ده په جار باندې دلته ویلي دي چې موږ په دوی باندې ټک نه کوو آزاد دي ګرځي وروره چې له ما سره جنګیږي نو د تا مرګ ما ته روا ده دا اردو دا نظام سل واري دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي څوک د دې ملي اردو خلاف وي هغه د ټول افغانستان خلاف ده دا اردو د یو قام نه ده جوړه شوې دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې لا خالي ننګراریان دي لا مزاریان دي لا وروره هلمندیان دي د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګیږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ده او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ته په کور کې ځای ورکړې د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیوني سپي لیونی سپی چې کله لیونی سه د مرګ نه علاوه د هغه بیا بل علاج نشته که چېرته دا قومونه په طالب پسې راجګ نه شي که راجګېدی نه شي ورسره جنګېدی نه شي ظالمه په کور کې خو ځای مه ورکوه څه خیل د تا ضمیر داسې خیل تا ته اجازه درکوي چې ته یو داسې سړي ته په کور کې ځای ورکوې یو داسې سړي ته په کور کې شپه ورکوې ډوډۍ ورکوې چای ورکوې چې ته په دې باندې ښه پوهېږې چې دا سړی چې دا اوس یې ما مخې ته ډوډۍ ایښې دا زه دته طالب او ملا او پلانکی لقب استعمالوم دا به سهار چې څنګه د ما د کوره ووت دا به زما په مسلمانانو باندې جنګ کوي زما سړک به راته ورانوي زما پوهنتون به راته ورانوي او زما د دې وطن افغانان سربازان به دا راته شهیدان کوي نو له دې نه مخکې چې ته طالب مړ کې د طالب نه مخکې د هغه سړي مرګ بالکل روا ده را دي چې زه نه عالم یم هیڅ کوم داسې علم نه لرم چې په دې کې ځان ته عالم یې په دې کې ځان ته پوه یې هغه دې راسي ما ته دې ووایي چې د دې سړي مرګ نه ده روا والله بالله مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې یو سړی په دې ښه خبري چې دا به سهار زما افغانان راته وژني زما سربازان به راته وژني د طالب نور کوم کسب ده طالب نور څه شی کوي په وطن کې د طالب یوه شنه ونه تاسې ما ته راوښیي چې په افغانستان کې لګولي یو متر سړک یې ما ته راوښیي یو د خدای پاک کور ما ته راوښیي چې طالب یو جومات جوړ کړی هر هغه سړی چې د طالب ملاتړ کوي لا د طالب د خپاره مبارزه کوي لا طالب ته یایي چې دا افغان ده هغه خو دې دلته راسي پرته له کنځانه پرته له دې نه چې سر درنه پرې کوم حلالوم دي پرته له ټاپونه چې هله ته ملحد شوی ته پلانکی شوی په سپینو مسلمانو د کفر ټاپې لګولو نه علاوه د طالب چې څوک ملاتړ کوي را دي سیدی دې ما ته ووایي چې د طالب ما ته دا خیر رسېدلی چې د طالب له مدرسې نه د طالب له جومات نه د ما زوی ورور د قرآن حافظ راوتلی ده د ما زوی ورور کاري راوتلی ده د طالب په شفاخانه کې د ما د مور و پلار علاج شوی ده د طالب له پوهنتون نه د ما زوی انجینر لا ډاکټر را فارغ شوی ده د طالب په جوړ سړک باندې زه خپل ولایت ته په دومره وخت کې رسېږم طالب کوم خیر تا ته رسېدلی ده او بیا په دې نظام کې په دې فوج کې په دې اردو کې سیدان دي پکې د قرآن کاریان دي پکې حافظان دي پکې له تا نه د ښه پلار زمن په دې اردو کې دي ته څه خیل ورسره جنګېږې بیا طالبه تا ته سل وارې ما مخکې ویلي دي تر کتره پورې ما په تا باندې دا غږ کړی ده که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې ته چېرته ځان ته افغان یې ته خو یو دومره افغانیت خو ته ثابت که چې د تا دا ټول چې په افغان یوه خبره هر خرکوس د کړې ده بیا ادبي ډېره مات هر د اوس راجګ شي دلته دا چغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلې یې چې لاس مات شوه د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل د هغه یو سرباز چې تر ګریوانه یې نیولی و د هغه سرباز وار ډېرو سربازانو واخیست دومره تانه دي وژلي لکه د هغو سربازانو چې مرداړ کړل ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې د تا یو مبارز یو داسې طالب خو د راجک شي دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي داسې د پولیس مخ باندې راسي چې ته د امریکا طاقت لرې ته د 48 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې ورکړې ده ته دومره طاقتور یې دومره زورور یې که چېرته دا پنجاب د تا بادار نه دا پاکستان د تا بادار نه ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه د تا د مور مېړه نه طالبه ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپله غږ نه شي پورته کولی په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي یا 80% خاورې وارث ځان بولې یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې ما ته تکړی که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج د خپل وطن د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه سر درنه پرې کوم آیا د خپل فوج د خپل نظام د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده کوم کفر ده چې ته خلکو ته اخطارونه ورکوې او ته دومره د اوس یې دومره بې غیرته یې دومره بې پښتو یې دومره بې ایمانه یې زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر یې زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه یې ولې غلی ته د پاکستان په مقابل کې که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي ته غلی نه په ټویټر پاڼه نه په فیسبوک پاڼه یو مبارز د تا نه راجګېږي یو مبارز د تا دې ته نه وي تیار
چې وایي چې یاره پاکستان دا خو ته ظلم کوي که نن نه سبا که سبا نه بله ورځ خو به یوه ورځ دا د ما هیواد ده دا د ما خاوره ده زه په من حیث یو افغان یم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه و که بد و که د تا حکومت و که د هر چا حکومت و دا د افغانستان یو سفیر و یو افغان و چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغان نه داسې پرتوګ وکړي طالبه ته ولې غلی طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې زه په جاره باندې یم چې مرګ په امریکا مرګ په دا ټولو کفارو ته که رښتیا پښتون یې رښتیا افغان یې لس ملټه د دې پاکستان خلاف خبرې وکړه که ته د پاکستان سپی نه لس ملټه په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه چې زه دې ومنم زه درته تسلیم سمه چې ته یو خودمختاره سړی د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي ته دومره نشې کولی چې لس ملټه ته د دې د مور د میړه خلاف خبرې نشې کولی د اشرف غني میرمن یادوې هغه ته ښه تکړی وزیر دفاع ته توهین کوي ارک ته توهین کوي زما ټولې اردو باندې د کفر ټاپې لګوي د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوي د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوي دا ډالري ملا ده دا پلانکی ملا ده دا ډینګی ملا ده یو سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر درته ناست دي په قرآن یې درته ثابت کوي چې ناروا یې له دې مکې نه له دې د دنیا ټولو عالمانو د حرمین شریفین غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې ګرم یې ناروا یې لیکن دا ټول تا ته کذاب او نصاب ښکارېږي یو دا د مور میړه دا پاکستان ته په حقه بولې د دې معلومه ده چې د دې سپی ستا د مور میړه ده دا پاکستان راځم د تاسې موضوع ته چې تر څو دا اولس راجګ نه شي تر څو دا اولس د دې طالب خلاف غږ پورته نه کړي اولاد او حکومت داسې ظلم شروع نه کړي لکه طالب یې کوي چې دغسې خلک حلال نه کړي لکه بله ورځ چې په مړینې په توبرګو باندې وویل چې په ژوندون یې دغسې په دا سر په توبرګو ووایي دغسې ظلم شروع کړي دغسې یې حلال کړي لکه تاسې چې حلال کړي تاسې ګورئ چې دلته سوله راځي که نه راځي طالب په خپله باندې تاسې په پښو کې توپک ږدي کوي نه ږدي طالبانو چې کوم ظلم په دې افغانستان کې وکړ د دوی سره که څوک لږ کې ناروا وکړي دوی چغې و نارې شروع کړي ما والله بالله که په هغو خلکو د هېرو په زړه سوځېدلی هو چې په ژوندون یې دغسې په توبرګو والي وای ما به منلی و چې یاره سربازانو د مور شیدې سر هغه خان ولي چې په پکتیا کې د بند ساتونکی و د مچلغو د بند ساتونکی و نه په صفر یک کې و نه په صفر دو کې و نه د کوم کافر نه مخې ته روان و نه شاته روان و دغه د ایران منډي دلالانو په اشتادودو باندې وویست آیا دا بند اسلام ته خطر و آیا دا بند چې جوړېده د افغانستان ته خطر و دا د پښتون کام په ګټه نه و د افغانستان ته کوم تاوان رسېدلی دی بند چې ته د بند ساتونکی رانیسې په اشتادودو باندې یې ولې ته بیا ځان ته افغان یې ته بیا ځان ته مسلمان یې ته بیا ځان ته پښتون یې د ما وسم په خپلو خبرو ولاړ یم مخکې مې هم دغه ویلي دي چې تر څو دا نظام دا حکومت ظلم شروع نه کړي طالب سوله نه کوي والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرېښول ظلم یې وکړه دې ولس له دې ملت سره بالکل افغانان باید مخکې هم دا سل وارې دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې د موږ د کلي د بانډو خلک په ده پسې نیت تړي سي نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې اول د خپل کلي د خپل ولسوالۍ د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده چې هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسئ په دې طالب پسې راجګ شئ په دې طالب پسې طالب له کفارو سره وس سوله کړې ده په جاره باندې دلته ویلي دي چې موږ به په دوی باندې ټک نه کوو آزاد دي ګرځي وروره چې له ما سره جنګېږي نو د تا مرګ ما ته روا ده دا اردو دا نظام سل وارې دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي څوک د دې ملي اردو خلاف وي هغه د ټول افغانستان خلاف ده دا اردو د یو قام نه ده جوړه شوې دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې لا خالي ننګراریان دي لا مزاریان دي لا وروره هلمندیان دي د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګېږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ده او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دشمن ته په کور کې ځای ورکوې د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیوني سپي لیونی سپی چې کله لیونی سه له مرګ نه علاوه د هغه بیا بل علاج نشته که چېرته دا قومونه په طالب پسې راجګ نه شي که راجګېدی نه شي ورسره جنګېدی نه شي ظالمه په کور کې خو ځای مه ورکوه څه خیل د تا ضمیر داسې خیل تا ته اجازه درکوي چې ته یو داسې سړي ته په کور کې ځای ورکوې یو داسې سړي ته ته په کور کې شپه ورکوې ډوډۍ ورکوې چای ورکوې چې ته په دې باندې ښه پوهېږې چې دا سړی چې دا اوس یې ما مخې ته ډوډۍ ایښې ده زه دته طالب او ملا او پلانکی لقب استعمالوم دا به سهار چې څنګه د ما د کوره ووت دا به زما په مسلمانانو باندې جنګ کوي زما سړک به راته ورانوي زما پوهنتون به راته ورانوي او زما د دې وطن افغانان سربازان به دا راته شهیدان کوي نو له دې نه مخکې چې ته طالب مړ کې د طالب نه مخکې د هغه سړي مرګ بالکل روا ده را دي چې زه نه عالم یم هېڅ کوم داسې علم نه لرم چې په دوی کې ځان ته عالم یایي په دوی کې ځان ته
پوهی هغه دې راسي ماته دې ووایي چې د دې سړي مرګ نه ده روا والله بالله مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې یو سړی په دې ښه خبري چې دا به سهار زما افغانان راته وژني زما سربازان به راته وژني د طالب نور کوم کسب ده طالب نور څه شی کوي په وطن کې د طالب یوه شنه ونه تاسې ماته راوښیي چې په افغانستان کې لګولي یو متر سړک یې ماته راوښیي یو د خدای پاک کور ماته راوښیي چې طالب یو جومات جوړ کړی هر هغه سړی چې د طالب ملاتړ کوي لا د طالب د خپاره مبارزه کوي لا طالب ته یایي چې دا افغان ده هغه خو دې دلته راسي پرته له کنځانه پرته له دې نه چې سر درنه پرې کوم حلالوم دي پرته له ټاپونه چې هله ته ملحد سوی ته پلانکی سوی په سپینو مسلمانو د کفر ټاپې لګولو نه علاوه د طالب چې څوک ملاتړ کوي را دې سیدی دې ماته ووایي چې د طالب ماته دا خیر رسېدلی چې د طالب له مدرسې نه د طالب له جومات نه د ما زوی ورور د قرآن حافظ راوتلی ده د ما زوی ورور کاري راوتلی ده د طالب په شفاخانه کې د ما د مور و پلار علاج شوی ده د طالب له پانتون نه د ما زوی انجینر لا ډاکټر را فارغ شوی ده د طالب په جوړ سړک باندې زه خپل ولایت ته په دومره وخت کې رسېږم طالب کوم خیر تا ته رسېدلی ده او بیا په دې نظام کې په دې فوج کې په دې اردو کې سیدان دي پکې د قرآن کاریان دي پکې حافظان دي پکې له تا نه د ښه پلار زمن په دې اردو کې دي ته څه خیل ورسره جنګېږي بیا طالبه تا ته سل وارې ما مخکې ویلي دي تر کتره پورې ما په تا باندې دا غږ کړی ده که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې ته چېرته ځان ته افغان یې ته خو یو دومره افغانیت خو ته ثابت که چې د تا دا ټول چې په افغان یوه خبره هر خرکوس د کړې ده بیا د ډېره مات هر د اوس راجګ شي دلته دا چغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلې یې چې لاس مات شوه د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل د هغه یو سرباز چې تر ګریوانه یې نیولی و د هغه سرباز وار ډېرو سربازانو واخیست دومره تا نه دي وژلي لکه د هغو سربازانو چې مرداړ کړل ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې د تا یو مبارز یو داسې طالب خو د راجک سي دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي داسې د پولیس مخ باندې راسي چې ته د امریکا طاقت لرې ته د 48 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې ورکړې ده ته دومره طاقتور یې دومره زورور یې که چېرته دا پنجاب د تا بادار نه دا پاکستان د تا بادار نه ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه د تا د مور میړه نه طالبه ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپله غږ نشې پورته کولی په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي یا 80% خاورې وارث ځان بولې یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې ما ته تکړه که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج د خپل وطن د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه سر درنه پرې کوم آیا د خپل فوج د خپل نظام د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده کوم کفر ده چې ته خلکو ته اخطارونه ورکوې او ته دومره د اوس یې دومره بې غیرته یې دومره بې پښتو یې دومره بې ایمانه یې زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بېدرشي عسکر یې زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بېدرشي عسکر نه یې ولې غلی ته د پاکستان په مقابل کې که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي ته غلی نه په ټویټر پاڼه نه په فیسبوک پاڼه یو مبارز د تا نه راجګېږي یو مبارز د تا دې ته نه تیار چې ووایي چې یاره پاکستانه دا خو ته ظلم کوې که نن نه سبا که سبا نه بله ورځ خو به یوه ورځ دا د ما هېواد ده دا د ما خاوره ده زه په من حیث یو افغان یم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه و که بد و که د تا حکومت و که د هر چا حکومت و دا د افغانستان یو سفیر و یو افغان و چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه داسې پرتوګ وکړي طالبه ته ولې غلی طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې زه په جاره باندې یم چې مرګ په امریکا مرګ په دا ټولو کفارو ته که رښتیا پښتون یې رښتیا افغان یې 10 ملټه د دې پاکستان خلاف خبرې وکړه که ته د پاکستان سپی نه 10 ملټه په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه چې زه دې ومنم زه درته تسلیم سمه چې ته یو خودمختاره سړی د تا د پاکستان د تا ته معاش نه